السلام علیکم دوستانو، د خبریال خیریه بنسټ منډې ترړې او هڅې روانې دي، جاري به وي او ان شاء الله الرحمن موږ به نه ستړیږو. یو دوست د خبریال خیریه بنسټ د پاڼې له لارې په علي بابا لیسه کې د جومات د جوړولو له چارو خبر سوی و او په عین وخت کې په خرنه کې یو جامع جومات او خانقاه چې تقریبا زموږ د دفتر شاوخوا نږدې جوړیږي، عامه استفاده به ځینې کیږي، د دغو ویډیوګانې یې لیدلې وي. دې دوست بس هغه د خدای د رضا په خاطر او د دې مسلمانانو او د دین د خدمت په خاطر باندې له موږ سره 1,00,000 کلدارې کومک کړی او رالیږلی وي چې 50 به یو جومات ته ورکړي او 50 بل جومات ته. موږ هڅه دا چې کوشش وکړو په دغسې مسایلو کې نغد کومک په موادو مصرف کو یو شی واخو، خو دا ځل موږ مناسبه دا وبلله چې د جوماتونو چارې روانې دي، حتما به دلته قرض هم پکې پیدا سوی، یو شی به په پور هم راوړل سوي. دغه بل جومات والا چې لوی جومات او چارې روانې دي، نور جومات، د دوی به حتما بازار قرضداري ولري. نو 50 د دوبۍ نه زموږ یو دوست ملګری او همکار حاجي صاحب رالیږلي وي 1,00,000 روپۍ چې 50 یې علي بابا جومات ته سپارو او 50 یې نور جومات ته سپارو. د دوی د چارو محتممین له موږ سره ولاړ دي، خدای د دوی تاجرونه ورکړي، غټ خدمت کې کور یې ودان او د تاسې د الله کورونه آباد لري، دوامدار مو روزي دومره پراخه واوسه چې د ځان په شمول د دې ټولنې هغه لوېدلې طبقې او دغسې جامع د عبادتو مرکزونو ته ځانونه ورسوو. سره کور مو ودان، الله مو آباد لره. حاجي تاویلدار صاحب محترم، د جومات د مالی چارو مسؤلیت د حاجي تاویلدار صاحب په غاړه ده. نو دا 50,000 روپۍ د خدای په دې جومات کې به داسې څه ولګوي چې هغه حاجي صاحب او ټولو خلکو ته اجر ورسي. که دعاګانې ورته کوي یا کومه مننه ترې کوي؟ د خیریه بنسټ ملګرو چې مننه کوو چا سره همکاري کړې ده، الله دې کور ودان کړي، الله تعالی دې نور هم کومک توفیق ورکړي چې کومک د اشخاص سره وکړي. موږ ډېر خوشحاله یو، موږ سره همکاري کړې ده، مخکې ستاسې د سیمټو کومک سره کړی و، د شګې اوس هم نغد روپۍ راکړې دي، د مزدورانو څه پیسې بقایع دي دغه بدلې ورکړو، نور څه کوم ضرورت یې د جومات هغه به پرې راوړو. الله تعالی دې زر خیر درکړي، په آینده کې هم کومک سره وکړي، د جومات ورسېږي دغسې حاجي صاحبان لکه د دوی چې رالیږلي دي، الله تعالی دې نور هم پیدا کړي. انشاءالله ورځ په محشر به هم د 1 روپۍ موږ ذمهوار یو، دا به د الله په کور کې لګېږي او د الله په کار مصرفېږي، د جومات کار کې مصرفېږي، شخصي جوبو ته به نه دي موږ ذمهوار یو ان شاء الله الرحمن. کور ودان. امیر صاحب محترم، 50,000 تاسو ته سپارو، د نور جومات کې به مصرف کوي. صحیح شوه؟ بس نو که دعاګانې حاجي صاحبانو ته کوي، هغه څوک چې خیر و خیرات کوي، دوی صرف د دعا غوښتنه کوي. بالکل دعایو به ولې نه ورته کوو، دعایو به خامخا داسې ځوانان او داسې خلکو خدای تر ژوندي لري، هر شرعي مراد یې خدای پاک دې دنیا او په آخرت باندې حاصل کړي سره د ټولو مسلمانانو. دا د قسمت خبرې د ډېر سرمایه‌داران به ګرځي، خو به د حاجي صاحب لوی بخت دی چې په دې جومات کې د موږ سره دا کومک وکړو او خیریه بنسټ ملګرو چې موږ ډېره مننه کوو. موږ جومات کې زشته ډېر کومکونه کړي، دا یو وار نه د څو چنده باندې وکړو او حاجي صاحب ته به انشاءالله اجتماعي دواوي او انفرادي دواوي موږ خامخا کوو چې د موږ ذهن ته راځي که خدای کول موږ به تا ته دوا وکړو. خدای دې په دنیا او په آخرت خوشحاله کړه، خدای دې مه مجبوروه، خدای دې چا ته مه محتاجه وه، خدای خو دې آخرت ښایسته کړه او قبر دې خدای ښایسته کړه. آمین. او دا پیسې به انشاءالله تعالی اطمینان درکوم خپله باندې، دا ایمان لرم چې انشاءالله تعالی که د خدای رضا وه دا به خاص په مسجد کې لګېږي، بلې خوا ته به که خدای کول دا پیسې وي، الله دې تا خیرات او صدقه کړي.